نو اس اوای خبره وکړه ورته د اصحاب کهف د سپي رنگ سپینو. د بل مسجد والا خلکو ویلې ستاسو امام غلطه مسله بیان کړي، د دغه سپي رنگ تورو. نو په دې کې د امیان خپل کې ونه قتل، یو ډله لګیا دا خپل دلایل وي، بل ډله لګیا دا خپل دلایل وي، او ټول دلایل د خېټې نه دي، خېټیالوجي کې جوړه کړې دا راوستلې دي. په دې باندې بیان وکړو چې د اصحاب کهف د سپي رنگ دا سپینو دا مسله لا چاته نه معلومه، په دې جمله باندې بیان درته وکم. کله چې بحث شروع کړ نو بیا خو بحث وکړي، اخره کې زت ته خبر رااله، نو یوې ډلې یوې ته کافر ویلې او بلې ډلې بلې ته کافر ویلې.